الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سورة بقرہ آیت نمبر 17 د منافقانو صفات شروع دی هغه بیان شو. اوس د دې ځنه ورستو دو مثال بیانېږي. دوا یو ته ویل کېږي مثال ناری، بل ته ویل کېږي مثال مائی. یعنی یو د اور مثال دی، بل د اوبو مثال دی. یو د اور دی، بل د اوبو دی. او دا دو مثال وي په دیو جوانه بیان شو چې د اوبو او د اور انسان ته ډیر زیات ضرورت دی. وجه دا ده چې د اوبو د وجنه په انسان کې حیات راځي، ژوند کمزې کې چې اوبې الته ژوند دي. الله فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. د اوبو نه هر زنده شی پیدا کړی دی، او د ژوند لپاره او د حیات لپاره د اوبو ډیر زوی ضرورت دی. او بیا د ژوند د تیرولو لپاره د رڼا ډیر ضرورت دی. او د دې رڼا نه مراد اصل کې بیا وحی ده، چې د وحی رڼا د انسان سره کله نه وي، د مسلمان سره نه وي، نو دا بیا ناکامي. دو مثال بیان شوي دي په قرآن مجید کې. مثالونه 45 مثالونه په قرآن مجید کې بیان شوي دي. 45 مثالونه د پوهې لپاره الله رب العالمین ځای په ځای باندې بیان کړي دي. او په دې کې وي 15 مثالونه هغه دي چې هغه صرف په سورۃ البقره کې دي. 15 په دې سورۃ البقره کې په دې دو درې آیاتونو کې هم دا دو مثال دي، او بعض علما درې مثال جوړ کړي دي چې یکاد البرق لزان نه مستقل مثال ور کړی دی. بهر تقدیر راجح دا ده چې دلته دو مثال بیان شوي دي، یو دا اوبو دی او بل د اور دی. دا مثالونه چا دي؟ یو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا دی، او لاندې دی او کصیب من السماء. د دې په باره کې یو قول خدا دی چې دا اول چې کم مثال دی مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، دا د منافق دی. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، دا مثال لکافر دی. او دا غي وجه دار چې مخکې دوړل ذکر شو، یو په ان الذين كفروا کې د کفارو ذکر وشو، او وروسته بیا د منافقانو ذکر وشو. نو بعض علما په کې دا ویلي خدا دسي راجح قول نخ کار کیږي. وجه دا ده چې علماوی مثال خلق د دې د هغه چا د لپاره پیش کوي چې دا غي حال سم نه ښکارا، او د کفارو حال ښکارا شو. دا غي برکه خو الله وی چې ختم الله على قلوبهم، الله مهر والده. دیو جنا راجح دا ده چې حافظ عماد الدین ابن کثیر او دارنګ ابن جریر طبری دی بزرگانو دی لوی لوی مفسرین دا ویلي دي دا دوه مثالونه د منافقانو دي. دوه د منافقانو دي. یو مثلهم دام د منافق مثال له، او کصیب دام د منافق مثال له. هو دا فرق په بعض علماء کړی دی چې دا یو رمبه مثال د هغه منافق دی چې دا متحیر دی، حیران دی، حیران داغه د حیرانتیا مثال بیان شوی دی. او دا دویم چې او کصیب من السماء دی، نو دا د هم منافق مثال له. خدا هغه منافق چې دا یریدون کې دی، يرندو کې هغه د یری دی، هغه د خوف. یو خائف دی، بل متحیر دی. او بعض علماء په کې دا ویلي دي چې د اول مثال مثلهم کمثل الذی، دا د منافق د گمراهی او د زلالت مثال له. او کصیب من السماء، دا د غوی د بے امنی او د یری مثال له. دا دو قول شو. او دا قول راجح دی، علماء د ترجیح ورکړل. زمون مشایخ هم دا بیانې چې دا دوه منافقانو مثالونه دي. یو دریم قولم په دې کې شته. هغه دریم قول لري چې دا منافق دو قسمه منافقان دو قسمه. یو دسه منافق دی چې هغه خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لراغه سزې پورې هغه سپایره مېده واغستلې، ورسته واپس مرتد شو. بیا دا مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، دا د مرتد منافق مثال لې. او دا دویم نمبر چې کوم دی او کصیب من السماء، دا هغه منافق دی چې واپس مرتد شوی نه دی، بیا په دې منافقت کې دی او په دې کې مړ شو. بهر تقدیر ابن جریر طبری او د ابن جریر د ابن کثیر او د ابن جریر طبری دا غوی د قول مطابق راجح هم دادا چې دا دواړه د منافقانو مثالونه دي.
اوس د دې مثال حاصل واورا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دا مثالو پدې کې د علماو بیا دو اقوال تطبیق د مثال ورته ویل کېږي چې دا مثال دی اوس موږ تطبیق وکړو پچا باندې موږ دې تطبیق وکړو تطبیق المثال نو یو قول علماو دا دی چې دا مثال د منافقانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نو په دې عبارت کې اصل کې حذف دی عبارت ودی شي مثلو کا ومثل الذين كفروا كمثل الذي استوقد نارا مثال ستا اے نبی او مثال د خلکو چې کافران دي كمثل الذي پشان د هغه چا دی استوقد نارا چور بلکو وها هنا رجال قائدون في الظلمات او بدغه ځکه سړی ناس دی په تیارو کې او دا بعض عبارتونو به کتر ځان راو باسي ځان مطلب دا مقدر به راو باسي جستا مثال او د منافقانو مثال د هغه چا پشان دی چې اور بلکو او په دغه ځای کې سړی ناس دی نو مثال بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د منافقانو په شریک باندې شو دا مثال او دا تطبیق علماء کړی دی او په دې باندې اوسو اعتراضونه راځي د دیو جن دا راجح نه دی یو دا چې په دې عبارت کې حذف نشته دی او موږ په کې چې کله حذف راو باسو نو موږ وایو حذف خلاف الاصل دی څنګه اصل خلاف حذف خلاف الاصل له یعنی قران مجید کې چې کله یو الفاظ سه حروف کلمات شتا او داغي معنا باندې موږ پویدل شو نو حذف ته بیا حاجت نشته کله چې د قران مجید د یو آیت په مقصد نه پويږي او حذف ته کله ضرورت وي نو الله سره موږ ته معلومې دي یو مسله ده او دویم نمبر دا بالپرس کړ دی مثال موږ د سوالو چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دارنګ د منافقانو په شریک باندې مثال لې په دې کې دا مشکل راځي چې دا مثال حاصل دسی بشي بیا چې نبی علیہ السلام تعالی او استا مثال او د منافقانو مثال هغه چا په شان درې چورې بلکو دا ور چا بلکو دا نبی علیہ السلام بلکو ور بلکو دا منافقان د مخکنه کافرانو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان راوړو څنګه چې سړی کله ور بلکی او د ور نه خلق فواید اخلي رڼا ورته وشي ځان ورته ګرم کی پخلې پیو کی وغیرہ وغیرہ نو دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایمان یو ور بلکو او دا خلق راغلل او دوی ته قسمه قسم پیدا وغسل د دنیا څه پیدا وي غنیمتونه واغستل د نبی علیہ السلام او د صحابه سره د رښتې او ناس ته پاس غم خادي و پالله بل دا چې د نبی علیہ السلام او د ملګرو رازونه حاصل کړل ډېری فائدې د دنیا حاصل کړلې او بیا د څه وشولا چې نبی علیہ السلام خور بل کړی دی خو د منافقانو ته لګور واغستو بیا یو تر تبل طرف تلاړل نور خو ال بل وی چې ټیم پټیم کدا د لرګونو جوړین چې لرګیا ورتک دی کدا د ګیس ووري چې ګیس ورته پراهمي او کدا چرته کې د تیل ووري چې تیل ورته پراهمي نو ال بدا ور بلی خو دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کلم رڼا واغستله دی بیا یو طرف تبل طرف تلاړل او هغه ورته د سي اندنو دارنګ لرګي مرګي او تیل او ګیس ورته ورنکو لہذا غورته مرشو څنګه مرشو چې د نبی علیہ السلام قدر سلام تلاړو چرته مدینه منوره ته او یادا چې نبی ځکه مدینه کې خو نبی علیہ السلام موجود دی بل پرس کدا مثال د مکې د مشرکان وی د شکیانو نبی علیہ السلام ته مدینه ته هجرت وکړو یو دا او کدا د مدینه د منافقان وی نبی علیہ السلام ته وفات شو د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته د دوی اغور مړ شو نو په دې تشریح باندې علما اعتراض دا کوي چې نبی علیہ السلام کله د دنیا نه لاړو او منافقان په مدینه کې پاتې شول ته دا غوي ور مړ شو نو د نبی علیہ السلام د مرګ سره خو دین ختم شوی نه دی کنه د نبی علیہ السلام د مرګ وروسته دین هم په هغه شکل باندې موجود دی چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته پرخو قران او سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابه کرامو په هغه باندې عمل کو دا غي دعوت خلق لور کو لہذا دا هم علما دا معنا کړی دا خدا د سراجه تشریح نه دا د دې وجنه دویم تطبیق المثال دسه دی چې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دا معنا دا چې دا د هغه متحیر او د حیران منافق حال بیانای چې دا یو منافق دی او داغه حال دی دا سی بل منافق دی حاصل دا دی لکه یو سړی په ځنګل کې روان دی او دا ځنګل دسی ځنګل چې تک تور تیار په ځنګل کې روان دی غټ ګوټي دی پکې یو سره خپل ور نشتا بل دا چې اسمان هغه ته دی دغه پټ کړی دی ورسره په دې اسمان کې وریځ دا تک تور تیار ده دا سره خپل ور نشته نو یقینا دا به کله یو ځل غورځي کله بل ځل غورځيږي په دې دوران کې یو سړی روان دی او دا غسر ور دی پلاس کې
استوقد نارن هغه چور بلکو دا ولورغه چې دا خوس مزيدي اوس بزان ورته ګرم کم پدی باندې بلارزه حاصل کما دا چکله ال تورغه یو شونټي خو پیژنې شونټي راواغستله او هغه ته ونی ولا او دا غینه پکې اور راواغستو چې زبلال شم او زبزان له وسور بل کما دا شونټي تناسته او په دې نیت باندې چې بس دماته ور ساره پورې بدا شونټي لګیدلی او دا اور ببلی دا هو کما خل سړی وي چې هغه اور بل کې لرګي وته نه راجمه کوي دا شونټي لګیدلی دا اور ته بل دې ته او شکل لټه مو شو لګلس کار کېدو اخر غټول شونټي وسېدله او دا سړی پس کې پاتې شو دا په دقه تیرو کې پاتې شو نو دل پکار داوا چې دا اور د بل ساتلې نو د دې اور خواته به د ټیم په ټیم لرګي خودلې او د دې لرګو په وجه باندې به دا اور بلوي دقه مثال به عینه د منافق دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی دیتی ایمان زدکو دا ایمان یو قسم نور دی او ور دی دا اور به الله بل چې دی وته ټیم پټیم باندې نیک اعمال کوله او عقیده وته برابر ساتله څنګه چې اور لرګي غواړي ګیس غواړي پټرول او ډیزل او تیل غواړي خاور تیل غواړي دقه شانه ایمان دوه سيزونه غواړي یو صحیح عقیده یو عمل صالح عقیده صحیحه او عمل صالح نو دا صحیح عقیده او د عمل صالح لرګي چې کله ایمان ته پراته وي دا برنا کوي کله چې عقیده خراب شي عمل کله فاسد شي نو بیا سړی برباد وي د ایمان هم ختم شو عقیده هم خراب شولا او د الله خواله چیزینو الله تعالی بیا جهنم ته اچي دا د دې مثال حاصل لې مثلهم یعنی حالهم دلته مثل په معنا د حال باندې دا مثل لفظ قران کې نورم استعمال شوی دی هر ځای کې به د حال معنا ګور نه کو دې ځکه د مثل معنا کو حال انساني د انسان حال خو سورۃ النحل آیت نمبر 60 کې وراشي چې ولہ المثل الاعلى نو هغه ځکه به د حال معنا نه کو بلکې الته د صفت معنا کو د الله ډېر اوچت صفت دی لوی صفت دی چې هغه د الله د کبریایي او د الله د یووالي صفت دی نو مثل له ولله المثل الاعلى د الله ډېر اوچت صفت دی دین علاوه سورۃ کهف چې مثل ګوره په معنا د وعظ او نصيحت باندې هم استعماليږي نو الته به هم د حال معنا نه کو حیات الدنیا بیان کدیتا مثال د دنیوي دنیا نه وعظ ورته وکا نصیحت ورته وکا نو الته وعظ معنا منکو ادي سره په دې قران مجید کې د قصې په معنا باندې هم استعمال شوی دی سورۃ الزمر آیت نمبر 27 کې ورش چې ولقد ضربنا فی هذا القران من كل مثل یقینا په دې قران کې هر قسم قصه بیان کړی دا د یو پیغمبر قصه او د بل پیغمبر قصه دا سلور معنی دی قران کې د مثل دلته معنا من د حال کو مثلهم حال د منافقانو کمثل الذی پشان د حال د اغچاره مثل حال الذی کمثل الذی پشان د حال د اغچاره استوقد نارن چور بلکو فلما اضاءت ما حوله کله چې بلکو دیور کله چې روخانه کو دیور د ازواءت ضمیر دی هيا اگر نار تراجه دی نار مؤنث سماعی دی فلما اضاءت کله چې دیور روخانه کو ما حوله اغه چې غیر چا پیر د دینا د ما حول د دې لفظ نه معلومیږي چې دا اور دا ناقص اور دی ځکه اور خو یوازې هغه ما حول نه روخانه کی او غزه پورې کله اور نه کی او غزه پورې کوي کله چې رڼای بل په لګي نو هغه ما حول نه ما حول هغه ته وي چې غیر چا پیر ته کومه دایره ده دې ته ویل کېږي ما حول بداش ولا چې دا اور ډیر زیات کم دی ځکه دا ناقص اور دی دا ایمان صحیح نه دی ما حوله کله چې دی اور روخانه کو ما حوله هغه چې غیر چا پیر دی ونه دی ذهب ما حوله دا هو ضمیر بیرته ګور دی نار ته نه راځي ما حوله کې دا هو ضمیر دی سړی ته راځي دی غیر چا پیر ذهب الله بنورهم الله بوتلو نور د دوی ذهب الله بوتلو بنورهم نور د دوی نور ته بوتلو دلته دی لک جوور نظر وکي پر آیت باندې نو اول الله ذکر کړی دی کمثل الذی استوقد نارا الله دې سړی سبل کو ور اولان دی الله سوی الله تی ور بونتلو نور ته بوتلو د خو نور نه دی بل کړی د خو نار بل کړی دی نار او الله تی نور واغستو دې جواب ودا دی چې کافر په دنیا کې د سړي خو په دنیا کې اور بل او دا مثال د منافق دی د منافق نه الله تعالی دلته کې نور اغسته دی نار ته نه دی اغسته یعنی نار خود چې بل کو نو قیامت کې به هم دغه نار ورلې
ذهب الله بنورهم کدا الله ویلی وی چې ذهب الله بنارهم الله تی ور واغستو نور خو الله تی نه دی اغسته په جهنم کې خود منافق باره کې و چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق په جهنم کې د ور په لاندې طبقه کې وي نور پاتې دی ور جهنم کې دی دلته نور مراد دی نور نه مراد هغه ایمان رڼا ته واغستله ذهب الله بنورهم الله واغستل رڼا د دوینا وترکهم فی ظلمات او پرې خو د لفت يرو کې لا یبصرون چې سمنینی فی ظلمات جمع ذکر کړل ځکه چې کثرت الظلمات د وجنه تیرې ډېرې زیاتې دي څنګه تیرې ډېرې دي ځنګل دی په دې کې بوټي دي شپه ده وریځ ده پکې دا ځان لواله یوازې واله ځان له یو تیرې او دا کې دی هغه ځان له تیره ده لا یبصرون اسم نینی صم بکم عمی فهم لا یرجعون صم دا ځان له مستقل مثال نه دی بلکې دا د مخکې مثال لپاره تتمه ده یعنی په دې جمله باندې د مخکې مثال کمپلیټ کیږي پوره کیږي پی سمون دا لفظ قرآن کې 15 ځله ذکر شوی دی بکمن قرآن کې 6 ځله ذکر شوی دی عمیون قرآن کې 3 ځله ذکر شوی دی سم جمع د اسوم دا بکمن جمع د ابکم دا عمیون جمع د اعما دا سمون دا عبارت اصل کې دی هم کا سمن دیتا د بلاغت په جبه کې تشبیه بلیغه وي حروف تشبیه هم حذف شوی دي مشبہ هم حذف شوی دا اصل کې دی هم کسم من دوی د کڼو په شان دي هم کسم من دي د کڼو په شان دي هم کبک من دوی د چاړاګانو په شان دي عميون یعنی هم کعمین دي دړندو په شان دي نو حرف تشبیه حذف شولا مشبہ هم حذف شولا سمن کڼ دي بکمن چاړاګان دي عميون وړاندې دي کان څنګه دي حق نه اوري چاړاګان څنګه دي حق نه وي عميون وړاندې دي حق ته نه ګوري او دا خبر موږ دغه کې کړي وا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه دغه ځای کې شی وا چې علم خلق څنګه حاصلې یا خود سی وي چې په خپل عقل باندې د عقل پسترګو باندې ستو ګوري خپل عقل په کار باندې راولي په خبره باندې پوښ سوچ فکر نه کوي دویم نمبر دا چې کله په خپل سړی نه پوهېږي نو بل ته غوږ کېدي بیا چې بل ته غوږ کېدي نو د بل په خبره باندې پوه شي او بیا خپل کار کوي دوی چاړه کار نه دي بل ته غوږ هم نه ږدي چې بل ته غوږ نه ږدي نو بیا یو بل ذریعه دا ده خلک یو طرف ته بل طرف ته ګوري او د بار بار مشاهدې نه بعد په خبره باندې پوه شي دوی ړانده هم دي چاړاګان هم دي او خبرې هم نه کوي چا نه تپوس وکړي سوچ فکر هم نشته دی نو بس فهم لا يرجعون دی اړو حق ته نه واپس کېږي فهم نو دوی لا يرجعون نه واپس کېږي حق ته فهم نو دوی لا يرجعون حق ته نه واپس کېږي